خو څه کله وړه بیبي راغله عباس علمدار ته دی امو جان مدد ویا زما غوندې مېړنی تره د چا شته دی که نه ورته یې دا لورې تا غوندې مېړنی تره د چا نشته دی ورته یې امو جان ښه بیا مدد ووایې زما غوندې وړه د درو کالو بیبي ما غوندې وچې شونډې د چا شته دی که نه مینې سره ویا حسین الله اکبر خدایا عباس پوه شول کله عباس علمدار روانېږي وچ بشکۍ راواخیستل مولا حسین سترګې وغړولې څه وړه بیبي ورسره دی ورته د ځیږي د ما عباس وروره ته خو د ما علمدار یې د ما عباس وروره ته خو د ما علمدار یې عباس به ورته یقینا ویلي وي اکا حسینه زه د چا علمدار یو وګوره د شهزاده علي اکبر شته دی د شهزاده قاسم شته زه د چا علمدار یو خو څه کله عباس روانېږي یقینا مشرې بیبي به غږ کړی وي وا بیبیانو ما د تاسو پردیسي به اخیستې وه خو د تاسو د پردیسي به وارث نه یو ویلې څه د ما مېړنی ورور روان شولو مطلبیانو عباس ډېر ظالمان واصل جهنم کړلو خو څه کله عباس علمدار اوبه غواړي خیمو ته وړو یتیمانو ته راورسوي وړې بیبي به یقینا وړ یتیمان ځان سره راجمع کړي وي خو مشره بیبي د بیبي بې ذاته یی له غوندې حسین نه پوښتنه وکړه مېړنی ورور مې میدان ته لاړ دی خو څه کله بیبي پوښتنه وکړله کسي ورته یی نشان خیمو طرف ته روان دی زه به ډېر ادب سره جملې وکړو بیا پورې بیا خدای کله د حسین مدام اورې داسې به اوره داسې اوره لکه دا د زندګي اخیری مدام وي د شپږم اولاد یې د حسین مدام کې داسې ژاړه لکه پوره مور د ژړې زوی جنازې باندې ژاړي الله اکبر خدایا بیا بیبي بېځه پوښتنه کوي څه اکا حسین عباس علمدار میدان ته لاړ دی ورته یی خور ته مو وویه څه وړې بیبي سره وشه مینه وکړي وړې بیبي سره لاسه وکړي وشه وړه بیبي د شامو د ګوبې